اوس تاسو فکر وکړئ دا دښمني د چا سره ده د دې خلکو دا خپل د ځانه سره دا سړی فکر نه کوي چې زه د چا په دښمنۍ کې په دغه میاشت باندې اخته کېږم دا ټوله کال ولې نه وایم یو ورځ یې مه معلومه وه میاشت یې مه معلومه وه اشه موږ خو په دا ټوله کال نه واورېدل چې دا دی په کندهار کې نن وابیانو جلسه جوړه کړې ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد جلسه ده په یو بله میاشته کې خو به دوی جوړه کړې وای که ته رښتیاګو دغه میلاد منې دا ورځ و تعین و تخصیص نه منې نو ته په یو بله ورځ کې جوړه که په یو بله میاشته کې جوړه که موږ هم در وغواړو چې درځو که نه درځو پیدا کې چا چې په دې خیرات کې ګډون کړی دي الله تعالی دې نعم البدل ورلره ورکړي خپلو عقیدو باندې پیرداران سئ عقیده مو جوړه وساتئ داسې ښه خوند یې راکړي دا اوس پر دا لاره باندې را روان تا چې لوی اختر دي پر دا سړک باندې مې پسونه ولیدل د رحماني صاحب پر چم باندې د وابیانو کور ور خراب کړي داسې ښه خوند یې کوي پر دا عمومي سړک باندې لکه د لوی اختر پسونه دا چې د هر وابي تېرېږي د سړک پر غاړه باندې دا پسه ورانیږي ویني نو نه به وایم هغه رقم لکه پخوا چې به ما ویل هغسې به نه وایم نو چې په زړه به یې څه تېرېږي چې دوی دغه وویدي ما طالبانو ته ویل دا اوس اخري ورځ چې مې سبقان چې ټیکول هغه بله چهارشنبه وه باري مې طالبان ته وویل د 12مې میاشتې مې سوې وه ما لکه د چا د کور څنګ ته یو متړن یو وادي مابي موجود وي یو بې عقیدي او بې مذهبه سړی درته نږدې نن چې ولاړاست کور ته بیا هغه سلامونه واره سروري چهارشنبې څه اخیستلو ولیکئ کور ته یې ورواستوي د دې وابیانو کار ورته داره دې سروري چهارشنبې څه اخلي ویچ که ده درته وویله چې دا خو تېره سوې ده سروري چهارشنبه ورته زموږ څخه تېره جمعه خطا سوې وه دا یو لازمي او ضروري کار دی زموږ څخه پاته سوی و نو چې پاته نه شي دا ضروري کار دا چهارشنبه مو په دې خاطر باندې وکړي بیا مې در واستولې ما بیا دې اور پر بل کړي دغه هم د دې په چیچ خوا به د سبحان الله سړی حیران ورته ولاړ شي چې د 12مې میاشت رانه ویسي دی په دې کار باندې اخته سي سهار در ماښامه ملایان او طالبان ټول پر فیسبوک باندې په دا شی باندې اخته دي ویډیو په دې باندې شروع کړي چې په څه رقم باندې یو مسلمان د دې څخه را وګرځي چې د 12مې خیرات ونه کړي ولې د 12مې په ورځ باندې ولې موږ دا خیرات کوو دا خلک خپلې روپۍ مصرفوي خپل د جیبه یې راکاږي خپل په خوله ګټلې روپۍ دي خپل قیمتي وخت راوړي دلته څه دپاره خو د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په محبت کې چې کوم د ایمان دعویدار یې موږ هم الحمدلله ایمان باندې لرو اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د مینې او د محبت او د اظهار په خاطر باندې یو څوک خیر کوي خیرات کوي جلسې ته راځي او محفل ته راځي دغه پر دې باندې بد لګېږي اوس تاسو فکر وکړئ دا دښمني د چا سره ده د دې خلکو دا خپل د ځانه سره دا سړی فکر نه کوي چې زه د چا په دښمنۍ کې په دغه میاشت باندې اخته کېږم دا ټوله کال ولې نه وایم یو ورځ یې مه معلومه وه میاشت یې مه معلومه وه اشه موږ خو په دا ټوله کال نه واورېدل چې دا دی په کندهار کې نن وابیانو جلسه جوړه کړې ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد جلسه ده په یو بله میاشته کې خو به دوی جوړه کړې وای که ته رښتیاګو دغه میلاد منې دا ورځ و تعین و تخصیص نه منې نو ته په یو بله ورځ کې جوړه که په یو بله میاشته کې جوړه که موږ هم در وغواړو چې درځو که نه درځو د دې کار د دې سره نه دی خوی بد بهانه بسیار علامه امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله مکتوبات کې لیکي وای د بد خوی دپاره بد خلک ډېر باندې لټي مقصود دغه نه دی چې ورځ مه لمانځه مقصود دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت را ختم کړه د وهابیانو مقصود دغه شی دی د دې شی سره کار نه دی د وهابیانو چې خالص سره میلاد ورځ مه لمانځه کار د دې شی سره دی چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د محبت او تعلق در ختم کړي هغه ستاسو د نبي علیه السلام د زړه ربط چې دی دغه دې درش کوي دغه لینونه درش کوي چې دغه لین دې ختم سي وایي که نه وایي ډاري کې د خدای وغواړه وایي نبي علیه السلام وایستې په مابین کې مه لټوه مسلمان نه دی مسلمان چې ډاري کې د الله تعالی سره رابطه جوړه کړي او نبي علیه السلام په مابین کې وایسته نه وګڼي څنګه مسلمان کېږي چې محمد رسول الله نه ووایي اسلام دی اسلام نه دی ایمان دی ایمان نه دی